د کندهار ښاروالۍ د ټولنیزو او فرهنګي چارو امریت لخوا د پاک ښار تر عنوان لاندې اشر ترسره سو. د کندهار ښاروالۍ ویاند پلاسیم امید راډیو ته وویل دا اشر په داسې حال کې ترسره سو چې د ښاروالۍ مسؤلینو ترڅنګ د دولتي ادارو استازو، قومي مشرانو، ځوانانو او د ګذر وکیلانو پراخ ګډون کړی وو. هغه وایي ګډونوالو د ښار جارو کول، د کثافاتو ټولول او د سیمو منظمول په ګډه ترسره کړل او خلکو ته دا پیغام ورسوه چې پاک ښار د ټولو په همکاري جوړیږي. دا اشر چې نن ترسره سو په دې کې د کندهار ښاروالۍ د مسؤلینو ترڅنګ د حکومتي ادارو ځینو استازو، د کندهار ښار مخورو سپینږیرو ځوانانو او د ګذر وکیلانو پراخ ګډون کړی وو. د دې اشر څخه هدف دا دی چې ټول هیوادوال باید د کندهار ښاروالۍ سره د ښار په پاکوالي کې پراخه ونډه واخلي او دا تکیه یوازې پر ښاروالۍ باندې ونه کړي چې د سړکونو پاکوالي، د کثافاتو ټولول. بل خوا اشر کوونکي هم وایي ښار د ټولو ښاریانو ګډ کور دی، باید ټول د ښار په پاک ساتلو کې برخه واخلي. دوی وایي ښاریان دې راووځي او په دغه ډول اشرونو کې دې برخه واخلي. ښار پاکول چې دا د ټولو مسلمانانو، د ټولو انسانانو، که ځوانان دي که سپین ږیري دي، حتی د کوچنیانو پورې ټولو په دې کې باید چې ونډه واخلي. دا ښار خپل ښار چې دی دا د کور مثال لري، باید چې خپل کور موږ تاسو پاک وساتو. او موږ د ټولو ښاریانو څخه دا غوښتنه لرو، د ټولو عوامو د خلکو څخه دا غوښتنه لرو چې دوی هم د دغه خلکو سره د ښاروالۍ د کارګرو سره اوږه په اوږه ودرېږي. د کندهار ښاروالۍ مسؤلین دغه راز وایي ښاروالي د روان کال په جریان کې تر دې مهاله 13292 کیلومتره چرۍ پاکې کړي، 18 کیلومتره پاتاونه یې پاک کړي، 1510 کیلومتره سړکونه یې جارو شوي او دغه راز 156.890 متره مکعبه کثافات له ښار څخه راټول او ټاکل شوو ځایونو ته لیږدول شوي دي. دغه راز ښاروالي له ټولو ښاریانو غواړي چې د ښار د ښکلا، پاکوالي او نظم کې خپله ونډه واخلي. هدایت الله صالح، امید راډیو، کندهار.